ویډیو کې تاسو ته درښیو چې د یو عادي ویب سایټ لپاره کومو توکو ته ضرورت دی او د څه نه جوړیږي. نو د یو عادي ویب سایټ لپاره لکه لوجستیک کمپنۍ که هره کمپنۍ وي، اول باید تاسو ډومین واخلئ. ډومین هغه ده لکه www.bbc.com چې تاسو د انټرنټ په نړۍ کې خپل تجارت ته یو نوم ټاکئ او هغه مشخص کوئ. د هغه نه وروسته بیا تاسو هاسټینګ اخلئ. هاسټینګ یعنې لایف سرورونه چې تاسو د دې ډومین مربوطه هغه ټول فایلونه لکه ایمیلونه، لکه فایلونه د ویب سایټ ډیزاین یا نور هغه ټوله ډاټا چې تاسو غواړئ خپلو مشتریانو ته د انټرنټ په نړۍ کې ښکاره کړئ، نو د هغه لپاره تاسو یو هاسټینګ ته ضرورت لرئ. د هغه نه وروسته بیا نورې ډېرې پروسې لکه د ډیزاین پروسه او لکه د ایمیلو پروسه، هغه به انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې تاسو ته درښیو. نو اول راځو د ډومین خریداري لپاره. لکه دغه ویب سایټ ته د شاه هاست کمپنۍ ده که نه، موږ زیاتې کمپنۍ دي خو موږ یې دې کمپنۍ نه اخلو. لکه ګورئ دلته سرچ کوئ ahmadlogistic.com ahmadlogistic.com. دغه سایټ یې تاسو ته معلوموي چې آیا دا ډومین اخیستل شوی ده او که نه. که اخیستل شوی وي خو دلته لیکل کېږي چې not available، خو دلته لیکل شوي دي congratulations this is available. نو موږ کولی شو چې دا واخلو. دا add to cart کوو، یعنې زموږ دغه اوس اخیستل کېږي $12 باندې. د دې نه وروسته راځو هاسټینګ ورته اخلو. هاسټینګ هغه سرور چې ما مخکې وویل چې ټول فایلونه د دې ډومین مربوطه هغه ډیزاین فایلونه، ایمیلو فایلونه یو سرور ورته اړین ده. نو موږ راځو ویب هاسټینګ ورته اخلو. ایکسپلور پیکیج ته ورځو چې یعنې دوی پیکیجونه وګورو چې کوم ښه پیکیجونه زموږ لپاره. شیر هاسټینګ اخلو، دلته انتخابوو. شیر هاسټینګ په دې ښه ده چې ارزانه وي او ښه د دې ابتدایي ویب سایټ دپاره. نو دلته ډېر پیکیجونه دي، که تاسو وګورئ چې ګولډن ده، سیلور ده، په دغو کې دغه مختلف دي، یعنې انلیمیټډ ډاټا سپیس لري، انلیمیټډ ټرانسفر لري، نوټ جی اس لري، بیک اپ لري، خو دا لږ قیمته ده. بیا $4 میاشتنی $1.25 میاشتنی ده. دا ډېر ښه ده زموږ لپاره، دغه اخلو. آرډر ناو ته ځو او دې نه وروسته بیا دغه زموږ ډومین دلته تیار انتخاب شوی. تاسو که مخکینی ډومین لرئ هغه هم کولی شئ دلته انتخاب کړئ. خو یوز دیس ډومین ته موږ کوو او دې نه وروسته بیا چک اوټ پروسس ته ځو. چک اوټ پروسس نه دې باندې کلیک کوو، کانټینیو باندې. کانټینیو نه وروسته بیا راځو. دا د خریداري پروسس ده. هر ویب سایټ خپله خریداري پروسس لري. دوی په دې صفحه کې بیا موږ ته وایي که تاسو دغو نه غواړئ دا هم واخلئ. لکه آی ډي پروټکشن ده. آی ډي پروټکشن د دې لپاره استعمالیږي چې ستاسو هغه نوم او ایمیلونه پټ ساتل کېږي، خو موږ هغه ته اوس ضرورت نه لرو. کانټینیو وایو. هغه ډېر ضروري نه ده، خو مقصد که تاسو غواړئ ایمیل پټ کړئ مارکیټرانو نه، نو بیا ښه ده درته. دلته $15 د هاسټینګ شوی د سرور او $12 زموږ د ډومین شوی او سایټلاک دوی موږ ته رایګان راکوي، ویبلي موږ ته ښه څه یې راکوي، وړیا راکوي. نو ټول زموږ $20 شوی. ډومین، هاسټینګ د هر څه سره. په دې کې ایمیلونه هم شامل دي، هلته لیکل شوي دي څو دانې ایمیلونه دوی موږ ته راکوي په هاسټینګ کې. کنټرول پینل او حافظه او هغه ټول شامل دي. یعنې موږ د دې سره هغه ټول اړین توکي واخیستل یو ویب سایټ ته چې ضرورت وي، پرته له ډیزاین نه او هغه اضافي. تاسو کولی شئ دغو ټولو نه یو دانه واخلئ، خو یو عادي ویب سایټ لپاره، ابتدایي لپاره چې تاسو ویب سایټ په انټرنټ نړۍ کې خپور شي، نو همدغه ډومین او هاسټینګ ورته ډېر ضروري دي او دغه باید تاسو واخلئ. دې نه وروسته تاسو دلته اکاونټ جوړوئ. که اکاونټ لرئ خو الریډي دلته کولی شئ ګوګل نه لاګین کېدلی شئ، فیسبوک نه لاګین کېدلی شئ. دلته خپل معلومات ورکړئ، که هغه نه کوئ خپل معلومات ټول ورکړئ. معلوماتو نه وروسته دلته تاسو هغه د پیسو طریقه انتخابوئ. بانک ټرانسفر، پیپال، کریډټ کارډ، پیر، میل ان پیمنټ، یعنې کوم یو چې تاسو ته اسانه وي. زه بانک ټرانسفر انتخابوم، ولې اکثره زه دوی ته د بانک له طریقه پیسې انتقالوم، دوی زما اکاونټ راته فعاله کوي. آرډر کمپلیټ باندې چې کلیک وکړو، دا کمپنۍ تاسو ته ټول معلومات درلګي او ستاسو لپاره ډېر صادقانه خپل ډومین ستاسو رجسټر کوي، تاسو ته هاسټینګ اکاونټ درکوي. خو وروسته له دې چې تاسو د دوی پیسې تحویل کړئ، هغه بیل تاسو ایمیل ته درځي. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړو، ټول معلومات تاسو ایمیل ته درځي، کوم ایمیل چې تاسو دلته ورکړی وي. په دې ځای کې هغه د دوی بیل درځي، د دوی هغه اړین توکي درځي، اړین معلومات درځي، ستاسو د آرډر په باره کې هغه دوی قرارداد، هغه ټول تاسو ته اتومات درځي. کله مو چې بیل تحویل کړو، تاسو ته بیا د دوی د یوزر نیم اکاونټ او 100% ستاسو اکاونټ دلته فعاله کېږي او تاسو بیا کولی شئ نورې پروسې پر مخ یوسئ، لکه ایمیل جوړول او د ویب سایټ ډیزاین او نور کوم اړین کارونه تاسو پکې وکړئ. انشاءالله موږ کوشش کوو چې تاسو ته په آینده ویډیوګانو کې دغه هم خپاره کړو. د اوس لپاره ملګرو همدومره بس دی. انشاءالله په آینده خپرونو کې موږ تاسو ته ښیو چې څنګه داخل سئ، پینل ته لاګین سئ
هغه کوم هاسټینګ مو چې اخیستی ډومین څنګه سیټ اپ کړئ د هغه ډي ان اس منیجمنټ څنګه کوي او څنګه تاسو ایمیلونه جوړولی شئ افیشل میلونه لکه ویب میل ahmadlogistic.info@ahmadlogistic.com دغسې ایمیلونه او د ډیزاین پروسس څنګه وي انشاءالله موږ به تاسو ته ډېر د ویب سایټ په اړه او نور د ټکنالوژي معلومات خپرو نو تاسو نه هیله کوو چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې تاسو زموږ د تازه ویډیوګانو نه خبر اوسئ مننه